سره خیال لې شل کاله بعد چې بادشاہ تاسو کو زما په یقین به دراوړ باغ کوته وړي زموږ د کلی یو کس ما سره ملاو شو اول ډیر غریب و ډیر په ټاټ باټ کې مولې د تاسو مې دیو مې څنګه ورو رسه کار کوي چې होटल के नौकर शवे मैं होटल की होटल मैनेजर शवे वी उस्तादी में दियारदार बिना दियारी रा गई खुई चिकम तन पैसों तक की दवाकीन विलाही पजे के नोले दखल को ना पैसे जालमा मैं बोली तनख्वाह दे रहा बिना उस्तादी नूर द खुदे पादल पकड़ दे तासे घाट हरामियान दी वी नूर द खुदे पादल पकड़ दे मैं څنګه بیبدی کله ته 15000 لجیب کې واچوم دروازه او کله ته 2000 واچوم او کله 4000 روپے واچوم نو مې وصولې په چټه راغلی وینې چې هغه مالک لګي دوی هوټل خاص کړ ما ته مې ډېر ښکار وکړه ته پته وکړې نه خاصوم دی را خاص دی رولو د پردیس خیال ساتي الان کې خدای قرآن وایي چا چې د اورید دانې برابر سیز اغستا مهدی تلل ستا خیټ تلل زما استا په شریک پیغمبر وای چې سلوي خرج د موس قبليږي او نه دعا قبليږي سوالونه به شین کې ورېږي په باران سوالونه به باران کې ورشته وریاض بدخني ورونو د دې وجه نه چا چې پردیسي دواغس د خدای قرآن وای و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه چا چې خیانت کو پردی یو سیدی چپکو د خدای قرآن وای چې پرز د قیامت د حشر میدان ته راځي هغه سیز باندې د وګو پروت یو د حشر میدان ته راځي تبلیغونه کو بشک چې تبلیغ لوی کار دی د قرآن درسونه کو بشک چې د قرآن درس لوی کار دی علمونه کو بشک چې علم لوی کار دی خو په خېټو کې آرام پراتوري قسم دې ګوري یو عبادت دې قبليږي دا زمیدار کاکا ته سوچ وکا کاکا تا درنه پورې په خپل کور باندې سوچ لري کړي زماستا کور ته ماشومان د بار نوځي بچي چې لړشي یره مې د ساګ راړما لړ بچي له بچي پورې ساګ ډیر راوړه چاته تاسو کړه د ستاره پلان د پټي کې ساګ ها زیبا د خپل بچی نه چاته تاسو نه کړي چې داسې دې د کم ځای نه راوړو قسم په خدای دې خدای په دربار کې مخامخ کیږي وا یو دې ته سوچو کا چا ترنه پورې د خپل بچی نه تاسو نه کړي چې بچی تاسو سره دوه غزه موبایل په جیب کې پروت دی دا کم ځای نه راغلی بچی ظلم دې راته کم ځای نه کیږي بچی پیګې ته تر کم ځای نه کیږي بچی دا ته کې راځي دا دومره ارس اړه دا څنګه چلې چا تاسو کړه د خدای پیغمبر وی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ار یو پتا سو کې شپن کې دی او د ارش پن کې نه بل خپل ګړو ته پوس کیږي او سوچو کدي خبره تا مبارک رحمت الله علیه وتوی چې په شل کاله کې ما ستاره باغ میوه خبره ته یاد راکړه بادشاہ وتوی چې دومره دیندار دی زما په کور کې لور په لشي دا او د امیر رشتہ استاد او دیندار سره بادشاہ وتوی خپل لور دې په نگاه باندې راځي رحمت الله علیه ورته وای د بادشاہ لور دا زما په کور کې غریبېری زما په کور کې لور یو تندري د بادشاہ لور به زما په کور کې گزاره سکتے رہی هغه وتوی څنګه چې زما په قران عمل لې مبارک راشي په زما د بچن په قران باندې عمل لې ټول کور تر اعلی مبارک رحمت الله علیه جمعات تر راغی اورونو په جمعات کې چې څنګه راغله وته دو د دوه رکعاتو نفل نیت یو تړو پښتو کې د داخله کې د غلام د ترجمات دی اندر زمون چې څه تخریب دي ګلانو کوي ویلا بلا په باندې ګلا کوم په دې کې د کبدي په ګردن نه وځي او چې کبر کې دې سم به راځي ورو سوچو کدي راځي جمعات د دوه رکعاتو نفل نیت یو تړو په دې دوه رکعاتو نفل سلام جار باسي بعد د مزنه دعا کوي بعد د مزنه نفس دعاګانې غواړي ها د ګلان اختلافات د بر شاخ کې کېږي څوک په پیسو په مخاغستي څوک په حسد په مخاغستي څوک په ډالې پرې په مخاغستي څوک په پروجو په مخاغستي دا ټول خبرې لرکا دعا به خدای نه اړبې غواړو دعا به خدای نه خدای قرآن وی تجيبوا دعوة الداع إذا دعان
جو سوال کوي او د سوال کوونکي چې څه به موږ زمانه سوال کوي او طالبان په دې کوي اداره لپاره د عموم د اوقات راځي اذا د لپاره چې کله اداره راغی بیا د خبرې ختم شوې د فرض نه مخکې کول شي د فرض نه وروسته کول شي د سنتو نه مخکې کول شي د سنتو نه وروسته کول شي د نفل نه مخکې کول شي او زموږ د تبلیغ والے ملګري د کشته چې یوزینو په وخت کې دعا کوي نوې نه کار نه وی بدعت ده ایو کی ته چاوي دا سوق دي هغه دوه پراټه زه دا شی به د خپل غړ ویل دي بهرحال ورونو د موږ لرسته دعا کوي په دعا کې وای خدای زما او زما د بیبي په مس کې داسې محبت پیدا کا کما علمت بین آدم و حوا وبين ابراهيم وساره وبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجه الكبرى وبدا دعای وخت په جمعات کې شپه وکړه دعا دې شپې کوم ځای وکړه دا اوسګینه او جوالات ماشاءالله دیو سره د ولایت د پرانشن کې مال زه ولیدا ذکر نه زی اپو خالي مشران مراد بابا دي ګڼ دا جوالات داسې ولاړو وی زما چې واده شو ویزه کړی نه تختې دلو یو می آشپاس کړی دراله اوبر په داسې وډواله د مثال دی چې د جمعات کې شپه وکړه ورو په جمعات کې چې څنګه سحر شو غر تلاړو او د غر نه پند راړو او بازار کې په 50 روپے باندې خرڅ کړو 20 روپے ځان په جمعات کې پرې خو دې تیاری وکړه 20 روپے کور ته ولېږلې ورو حتی په دې چل باندې ټول ژوند تیریږي یو شپه تیر شو دوه تیر شو درېما سلورما پنځمه حتی چې دی مبارک رحمت الله علیه په جمعات کې سلوي شوې تیریږي زوار شکر دې چې د 2021 خزانه وا کله د ګنگا په موبایل بوله چې سلوي سپیوشته د علامشته کوم خاطر لري لیکن ورو تغیب په قران باندې عملو او بیا ګورا مبارک رحمت الله علیه پورا سلوي خورځي با کور ته ورو کور ته چې څنګه ورننه السلام علیکم یا اهل البيت دا سنت طریقه کړه چې تاسو سلام باشه دا یو ځکه ویډیو یو چې بابا وی سلام کورواله خلک دوه درې په ټي وي ګوري چې کوګه باندې وړي کورواله له هغه سپېړه موبایل ګورا پیکیج وتا کوا تاسو تراړه او باغې بیا ته بیا ګورا لیکن ورو چې کله قران لشي نو په قران باندې شرمي الله به پر زموږ نه تاسو کوي کوم کور کې د پیغمبر طریقې پرې خله چې دیش نه کې تا ته ملاوي دیش هغه ته ملاوي هغه څه چې خو دې ده او دا چې په څه وجه نه تاسو کوي چې تا چې نه ته هغه ته چرته ردی خلکونه په خیر رواني دي د آرام مالونو په خیر کې لګيري او وايي ردی زه به شو جنت ته خدای ما جنت ته بوزي هغه ته ورو د خدای قران له توجه ورکول پکار دي مبارک رحمت الله علیه ته وی بیبي ورته وی اے مبارک چې په هغه نو په زما بلار ته باندې پټي ویلې هغه ورته وی نه خو نه خبر نه ده مبارک رحمت الله علیه ورته وی صرف په دې وجه نه راغله چې ستا بلار د وخت بادشاہ دی ماوی کا اسنا د خلقو د خزانچې د اجازه نه بغیر د پردي حق مالونه د پردي خزانه مالونه کور ته راوړي او دا غیر استا په بدن کې وینه جوړ شي ماوی اسنه چې ما تعالی خپل اولاد راکړي او بیا لري دي زونه کینم سلوي خرج به د حلال مزدوري وکړه او په سلوي خرج کې کومې روپې مثال له لګولې دي کومې مثال راځي دي دا وینه تاسو له موږ کې په خلک کړې دي بيستا په بدن کې به آرام وینه ودا او کچري وینه هغه ودی د نن نفس چې ما تعالی خپل اولاد راکړي هغه د قران مطابق تعالی عمل وکړي ان شاء الله نو کتاب دې کو ته اثر دي چې حیران وي یو کالبان بنا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه پیدا کړ چې په حدیث کې باب یادېږي
اولي د پلار په قران عمل د مور په قران باندې عمل پلار دومره چې په باغ کې دومره چوکیداری کوي لیکن ټول دی وسکی قدر نه دې ته انصاف کوي دې ته په قران باندې عمل وي نو ته به انصاف کوو د خپل کور ته چې لږ شي ستا په کور کې اوسې شوی تاسو کا د زکریا علیه السلام په سنت باندې کا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بنت مريم ببشرى تعرين الطبوس قال يا مريم اي مريم بي ان لك هذا كم زي راغلي ما تعرف خدای پری چې ته کور ته لاړې هغه پیغمبر دی او بیبین داسې پاکه ده چې رزق ولا آسماني راځي چې رزق راځي په درې وسه لاوي نو په کور کې تاسو کوا چې بيسوا دا دوه پنده خشاک راغلي د کوم ځای راغلي د کوم ځای راغلي او په باندې عمل کوي سړی کې پیغام دار وځي چې نو پردې پور نه ځان ساته د هغه سرته چې نه چاټ کې یو بل کوټو کې قبضه کړی دي دا غوړو کا وټه حق قبضه کړی اکثر د سبا د خپل خور په حقوق باندې پیچوي دي هغه په خپل کړي دي چې دا څنګه روز د قیامت پر راځي خدای به ورته تاسو کوي واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت باغي کې تم داخلي ضرور په قران باندې عمل کوو کله ان شاء الله خپل بچو په قران لرالي کو کله قران سره تعلق جوړ قران ډیر باندې قسم دې رضي الله اگر دومره برکت ده چې روان پزما کې به زمان حقوق شارک دا په جنت کې دوارا سره کې واخل الحمدلله خبرې کوي استاد راسره دې اخلاص کې زمینداران واستلي او الہ العالمین ته ټول خوشاله امين خدای پاک تاسو ته خبرو ته وخت دیو الله په دې ځان باندې دا ټول خپل ځان ډېر څه ورکړه دا یو بیمار دی الله تعالی صحت کامله ورکړي الله ولا شفاء كامله عاجله ورکړي امين الہ العالمین دې مخلوق دې علاقه کې دې سود بیماری خدای یا ټول د اهل سنت والجماعت د دیوبند په خپل عقیده باندې مرګ اخلاق وساته یا الله اخر خاتمه په ایمان تا یا الله سبحانه قرضداران دې پرتی باندې اخلاص کا رسول سپیږي بشارت دی یا الله حضور دراز کا یا الله زندگی کی برکات واچوا کشران رسول الله دیندار رکھا کمل ګری دې نه راغلي یا دې زینا چې خدای کوم دې راغلي علاقه راغلي چې په بیا دې راغلي ته چا دوام ونکتا ځواب دې لري دې راټول خوشاله شي خدای څو دې لري راغلي یا دې الله تعالی ټول دا قدمونه هغه سخت درس باندې پکار کا یا الله جل جلاله تم پس په جنت الفردوس کې راځي کا یا الله ستاسو دین په رنگ باندې منظور کا یا الله جل جلاله زموږ د دین نوجوانانو زموږ په زړونو کې د خپل مشرانو قدر پیدا کا یا الله جل جلاله سورہ یونس باندې روزګارونه ورکا یا الله دې ختم القرآن په خاطر باندې خدای دې چار روزګارونه خیر او برکت پکې واچوي یا الله سنت بیماران شفا او ورکي کوم امید د خیر وږي خلي الله فقور او بار حیا پر دې وساتي مال او حال کې برکات واچي دا ټول ملګری خوشاله دي مساکار سي دې ته مهنت کوي ماشومان تعالی جوړ کې برکات واچي دا کوم درس د قرآن روان کړی یا الله دې له عظیم ترقی ورکړي یا الله دا صدیق بایي روان سي ټول خوشاله دي یا الله دا بچی کار کوي دا کوم څه خیر ماشومان ختم کړی دي خدای پاک با عمل عالم دې جوړ کړي باندې سي په خوشاله دي پورا بار ولا برکتونه ورکړي یا الله دې ملګرو دا یو سکر د جنت
تاسو کې نور برکت واچي والد سے بھی اللہ خوشحال کی یا اللہ دا ټول ملګری کامیاب کی جمعات ته دعا الله تعالی دا جمعات په کله طریقه باندې آباد کی الله دې جمعات ته ډېر ترقی ورکړي الله دې ورته غیبی اسباب برابر کړي او په وخت ځکه چې لازم او استاد دا کوي چې لا اله